په بعضې صورتونو کې خاص فائدې دي، لکه د هغې بدله زه یو مثال درکم. یو سړی وایي یره زما یو حاجت دی ونه پوره کېږي، داسې وظیفه دم درود راته وښایه چې زما حاجت پوره شي. نبی علیہ السلام فرمایي سحر وختي سوره یاسین وایا، یو حاجت نه ټول حاجتونه به خدای پوره کړي. یو سړی وی غریب یم او فقیر یم، د روزه درک مې نه لري. حضور پاک فرمایي ماښام نه پس سورت واقعه لولا نو خدای به د فقر ختم کړي. یو سړی وی د قبر د تیارو نه یریږم او د عذاب د قبر نه یریږم. حضور پاک فرمایي وی تبارک الذی سورت لولا الله بر د قبر د تیارو د عذاب نه محفوظ وساتي. یو بل مرګري وی د شپې د غل نه یریږم او پیریانو نه یریږم، وجود میرا پیږي. حضور پاک فرمایي چې سمل آیت کرسی لولا نو خدای بس تاسو کې چې د گاونډیانو د کورونو حفاظت وکړي. یو بل سړی وی مور مې ناجوړه ده او نه ښه کېږي، د دنیا په ډاکټرانو مې وګرځوله خو ښه کېږي نه. حضور پاک فرمایي وی صورت فاتحه لوله په هغې دموه خدای پاک به یې جوړه دې کې شفا ده. اوس به در یو مثال درکم، دا د قرآن خیر او برکت تیرو. د نبی علیہ السلام زمانه کې صحابه کرام په یو سفر تلل. یو ګودر و د هغې په غاړه کلی و قوم اوسېده، د دوی هلته شپه راغله. د هغه قوم د خلکو نه یې ډوډۍ وغوښته، د کوم مېلمانو هغې ډوډۍ وله ورنه کړه. دې غریبانانو شپه ناره تېره کړه. حالانکې مېلمانه چې یو ځای کې مېلمه شي نو خلک خامخا روټۍ ورکوي. جومات ته څوک راشي نو اواز وکړي خدای مو بخه مسافر یو، نو دا خلق دا مساعده کوي، تعاون کوي یو بل سره، نو ډوډۍ ولا راوړي. دې ډوډۍ وغوښته، قوم ډوډۍ ورنکړه. نو خدای د صحابه مدد کو. دا قوم چې کوم مشر و مارو چې مارو چې سخت زهر و منډې ترړې ووالې سړی نه ښه کېږي، زیاتېږي. چا ورته وی لکه وی دی ګودر سره چې دا کم میلمانه راغلی دی او دیره دی، داسې نیکان غوندې خلک معلومیږي. دی سره وګوره که څوک دم والی دمګرې نو دی له پکې یو څو کسان رالل، وی هل فیکم من راق، وی تاسو کې څوک دم والا شته؟ ان سیدنا لدغا، زمونږ د قوم مشر مار لړم چې چلل او مونږ ولا ډېرې منډې ترړې والې سعینا هر قسمه منډه مو والا ولا ینفعه شیء، څه فایده ورته نه رسي. کوم چې پکې مشر صحابي و ابو سعید خدری رضی الله عنه، هغه وی او مال دم راځي، وی راشه شابه سړی را نمري اله شابه دم په واچوه. هغه ورته وی زه مړه د شوم پړق بچو بیگام دنه ډوډۍ وغوښته او ډوډۍ م رانه کړه. اوس خیراتي دمونه غواړی؟ ناچوم دم. سړی رانه مرید مهرباني وکړه، وی دم باچوم ټیک کېږي به په یو ساعت، خو ناچوم. هلکه ولې؟ وی تاسو بیګا ډوډۍ رانه کړه، اوس به دم اچوم خو مزدوري به راکې، شکرانه چې وده تاسو شکرانه به ورکې. څومره شکرانه؟ وی 40 ګډې او چیلې، دې ته شکرانه وایي. تاسو باندې چې استاد دم واچي 100 روپۍ ورکوي، 15 روپۍ چې د نسوارو غونډس کې پې نه کېږي. 15 روپۍ لکه په 15 خو چې موږ سار ماشوم له ورکوي هلته وغورځئ، وی په دې څه نه کېږي، 10 راکوه. او تاسو پې مولام دوکه کې او خدای هم پې دوکه کې. 15 روپۍ بشیر جان لچا ماشوم راوس وی دم پې واچوه، 15 روپۍ والا ورکړئ. چې ماشوم کور ته لاړ ټیک شو، واپس یې استاد جي له راوسته. استاد یې ماشوم خو کور بیا په جاړه شو، هغه وی د 15 روپو د دم زور د کوره پوري. هلکه خیراتي ګوره چې کله تکلیف او بیماری راشي 3 کاره به کوې. څو کاره به کوو؟ 3.
خدای به مرض ښه کوي. یو دا دی چې دم به کوي، دم ثابت دی په شریعت کې، حضور پاک په خپله دمونه اچولی دي. د نبی علیہ السلام نوسیو حضرت حسن او حسین یو ځل حضور پاک ځان ته را نږدې کړل، وی راځئ بچو چې دم د باندې واچو. نو اعیذکما بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین ويحذرون. او چفه کړل وی بچی په دې با زمان لیکه ابراهیم علیہ السلام خپل بچی اسحاق او ابراهیم دمول. دا یو شو. صحابه چې بکله ناجوړه شو نو حضور پاک په دم اچاو، نو لاړې مبارکې به په ګوته راواغشتې د خپلې خولې نه، او د مدینې په خاوره به یې راخ کړې، او د مریض په تندي به یې راخ کړې. تربت ارضنا بریقة بعضنا لیشفع سقیمنا باذن ربنا. وی لاړې زما دې خاوره د مدینې ده، او د مریض په تندي راکاږم شفا به الله ورکوي. جوړونکي څوک دی؟ شوق سره وایه، نور شوق سره وایه. عقیده به هم دی چې دا دم دا یو سبب دی روحانی، شفا به پکې څوک اچوي؟ شوق سره وایه. دا به زمونږ عقیده، دا چې عقیده دې تازه شي. ډاکټر به دله علاج کوي، جوړولی دې نشي. جوړونکي څوک دی؟ دا مسله شو. نو یو به دم اچوي. یو ځل جبریل علیہ السلام راغی، حضور پاک ناجوړ او بیمارو، ورته وی دم د باندې واچو. عجیبه خبره ده. وی او صاحب واچوا دم. نو جبریل علیہ السلام ورته په دم واچو، بسم الله ارقیک من کل داء یؤذیک الله یشفیک. وی دا خدای په نوم دې دموم، د هر مرض نه دموم، الله به دې جوړی. بیا جوړونکي څوک شو؟ دا باقیده ساتو. نیو به دم استعماله. دویم به څه کې؟ دویم به علاج کې. نبی علیہ السلام په خپل علاج کړی او د ډیرو سیزونو متعلق فرمایلی دي. هلکه وی سنا یو بوټی پخوا به حکیمانو ورکول، وی دا استعمالوي. وی په یو شي کې که شفا و نو په سنا کې به د مرګ نه شفا. او کلونجي یاده کړې ده، د هغې صفت یې کړی دی حبت السودا، شونیز ورته وی کلونجي کالا دانه دی بازار کې ملاویږي. وی د مرګ او د بوډاوالي نه علاوه د هر شي علاج دی. دارنګه حضور پاک نور ډیر سیدونه ذکر کړی دي، بلکې قرآن شریف کې خدای د شاتو ذکر نه دی کړی. یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فی شفاء للناس. دام ترغیب دی د خبره چې شات د شفا لپاره استعمال کړي. نو دویم پکې دارو به استعمالوي. او دریم صدقه به کوي. صدقه دا فایده لري. دا مصیبت کله د خدای د طرف نه الله خپه شوی د بندنه یو مصیبتی. نو نبی علیہ السلام فرمائی الصدقه ترد البلاء، صدقه مصیبت رد کوي. نو د بیماری د پاره بسو کار کو، یو دم، دویم څه شی دی لکه علاج، او دریم څه شی دی صدقه. دا درې کار کوا خدای به جوړ کړي. په صدقه الله خوشاله شو، ولې خپه دی الله. او دم روحانی علاج، او دارو درمل جسمانی علاج. دا زموږ ښکلی عقیده ده زمارو. نو هغه ورته وی 40 ګډې چیلی به راکې دم باچو. اخواران مجبوره شو، هلکه 40 ګډې چیلی خو ډېر شی وکړو، بله مجبوري ده. نو راغې او سورت فاتحه پې ولوستله په بخاري شریف، مسلم شریف، ترمذي شریف، ټولو کې دا حدیث. الفاظو کې یو بل نه لږ اختلاف شته، زیره ته مفهوم بیانو. نو سورت فاتحه به لوستله او خوله کې به لاړه جمع کوله او په مریض به چوف کوله. خدای مریض جوړ کړ چې جوړې کاغه 40 ګډې چیلې ته په مخه کړې راکې مزدوري. شکرانه دیتا اوسوي دغه شکرانه ورکته چې خدای په خوشاله شي چې مریض دې جوړيږي او کنه جوړيږي. 500 روپیا نه جیب کې واچو. 40 ګډې چیلې په مخه کړې. مرګري وته وی دا دې سوکل، دا خدای دې غلطي وکړه. ولې خیر بس وی اخذت علی کتاب الله اجرا، دا خدای په کتاب مزدوری واغشت. او قرآن شریف کې خو الله فرمایي چې لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، چې زما په آیاتونو پیسې مال.
دا لک شعر دا څه کوي چې اخر هغه ورته سوی ابو سعید خدری وی ما څه په ګناه خو پیسې نه دی اخیستې، ما خو نیک کار کړی هغه له خدای فایده ورکړه او جوړ شو، نو په نیکۍ مې اخیستې دي، په ګناه خو نه دی اخیستې. واقعي د انسان عقل هم دا وایي که یو سړی ډمې ګاډۍ او په هغې پیسې اخلي دا په ګناه اجرت ګناه ده. که یو سړی وي سی آر غږی او په هغې باندې فلمونه خلکو ته غږی پیسې اخلي نو په ګناه پیسې ګناه ده. که یو سړی په اجرت مړي کوي او په هغې پیسې اخلي نو لوی جرم دی، په ګناه پیسې اخیستل ګناه ده. لیکن که یو سړی د نیکۍ کار کوي او په هغې پیسې اخلي نو په هغې کې څه ګناه ده؟ یو سړی امام دی امامتي کوي او دې تنخواه لي دې کې هېڅ ګناه نشته. که دې تنخواه نه لي نو دې به څه کوي؟ دې به بچو له رزق ګټي که ماسپښین مانځله به راځي کوي به مونځ، خو کله به یو جومات کې کوي، کله به بل ځای کوي، کله به بل ځای کوي. مازدیګر به مونځ کوي خو کله یو ځای کله بل ځای. نو ته تنخواه ورکړي به تا ته دلته ناست دی. نو په نیکۍ هغه وایي ما پیسې اخیستې دي څلوېښت ګړی چیرې. ډاکټر چې فیس اخلي دا ګناه ده، علاج کوي فیس اخلي. حکیم چې فیس اخلي نو ګناه ګټي. وکیل صاحب چې ستا فیس اخلي نو ګناه کوي. نو که دم والا له تا پیسې ورکړې نو دا خو تا له فایده ورسېده نو دې کې ګناه ده کمې راغله سره باس جوړ شو. او ورته وایي نه قرآن شریف کې الله وایي چې زما په آیتونو پیسې مان یاره وی داسې کو چې زه د حضور پاک نه تپوس کو که هغه وی چې ټیک ته نو صحیح کې نه وی چې دا ناروا دي واپس بیت لاړل مدینې شریفې ته. په مدینه شریفه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات او دا علی و ډېر خوشحاله شو. وی تا ته څه پته وه چې سورت فاتحه کې دا شفا ده؟ وی صاحب دغسې مې پوه وی مریض جوړ شو تحسین یې والا وکړه کدی کړی دی. وی حضرت څلوېښت ګړي چیلیف دی راوستی دی دې سره څوک نو د بخاری شریف د حدیث الفاظ درته وایم. بخاری کې داسې دی ان احق ما اخذتم علیه اجرا لکتاب الله. وی ډېر ښکلې مزدوري او اجر خو هغه دی چې د خدای په کتاب دی واخیستم. او اجعلوا لي معکم سهما وی مالم پکې سره کې دې ته تبرعان سوی چې څوک دا ونه وایي چې په دم پیسې اخیستل ګناه ده. اوس که ته وایي چې قرآن شریف کې چې الله وایي ما اخلې نو جوابونه یې پنځه دي. سره طالبانو ګران دي خو تاسو ته آسان وي. رو د هر عمل دوه روخه دي، دوه یو تعظیمت وي بل ته رخصت وي. مثال به درکم یو سړی دی نه پنډې ته ځي د رمضان په میاشت کې نو عظیمت دا دی چې دا روژه دي ونیسي که طاقت یې وي. او کدی وی چې د روژه نه نیسم مسافر ام قضا به حکم دام رخصت دی. نیول عظیمت خده چې ونیسي، نه نیول قضا چې حکم رخصت دی مسافر. دغه رنګې که په دې دم پیسې نه اخلې لا تشترو نو بالکل عظیمت ته ماخلا ثواب به دې وشي، ډېر لوی اجر به دې وشي. او که په پیسې اخلې نو رخصت ته اخیستې شي دې دلیل شو. خودی واقعی درته دا ثابت شوه چې سورت فاتحه کې شفا ده. صحابي دم کو حضور پاک وی خدای کړی. اوس برونو زمونږ ستاسو ذهن کې سوال راځي چیرې زما خو بیبي ناجوړه وه او ما خو دا خوله ستړې شوه سورت فاتحه پې لولم خو نه جوړېږي. ابل به وایي چې زما خو یو وجت هر سال سوره یاسین ویم پوره نه شو. ابل به وایي چې زه خو صحبه ماسخوتن ماښام صورت واقعه ویم او زما خو غریبي نورم زیاته شوه. بل به وایي چې ما خو د شپې ایت کرسي لوستی استاد جي او تا وی خدای به د حفاظت کوي بېغم او دشم چې سهار پاسېدم چا کنډر کړو ټول مال یې یوړو. زما حفاظت خو خدای ونه کړ. روزه ما چې درته څه وایي دا زما د خولې خبرې دي خو دا خبرې زما په خوله دي خو دي د چا د نبي علیه السلام. او پیغمبر د شریعت خبرې چې کوي د الله ما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. دا ولې زمونږ کارونه نه کېږي؟ صحابه به کېدل زمونږ نه کېږي. په دې پوه کړم رو دو قسم اسباب دي. یو ته ظاهري وایي مادي او بل ته باطني وایي روحاني.
ظاهری اسباب عقیده او یقین نه غواړي. زه بس کم که زما په یقین شته که نشته نه زما تنده به ختمه. زه ډوډۍ خورم که زما په یقین شته که نشته لوږه به ختمه. ما یو 2 ګولۍ پونستان ور واچولې نو که یقین او عقیده شته که نشته خو خوله به وباسي. داسې ده که نه؟ اوس نور تکې ناستې ظاهري مادي سبب که یقین نشته که نشته نو ګرمي به دې کېږي او که واوره دې لاس کې ونیوله دا ظاهري مادي سبب د یخوالي دی نو که یقین شته که نشته لاس به دې یخېږي. یو روحاني اسباب دي پټ خفي باطني هغه عقیده او یقین غواړي. که عقیده او یقین دې مضبوط او کار به کوي ګنې نه. د هغې مثال هم در کوم. مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله یو کتاب د تسهیل المواعظ هغې کې یو واقع لیکلی دی. وی یو مولوي صاحب د بسم الله فضائل وی بسم الله کې دا فضیلت دا فضیلت دا فضیلت. حضور پاک فرمای وی چې کوم ستا د زړه ده تړون کاری د زړه د شوق کار او بسم الله دې د هغې په شروع کې وی نو دا کار به خدای پوره کوي او که دې بسم الله ونه وی دا کار به نیمګړي پاتې کېږي. بسم الله کې ډېر برکات دي. زما یو دوستو غریب او مالدار شو. دومره مالدار شو چې بلا موټر او د ګاډو خاوند شو او بنګلې مو اخیستې او جایدادونه یکدم لاندې را پرېوت. دا غزمت و جهداد بنگلو نم خلاص موٹر نم خلاص او بیا غریب په پردي کور کې مړ شو. نو یو ډرایور و سره هغه خاص هغه نم یو ځل تپوس وکړ هلکه دا نیک دی مې ډېر تیز اوچت لاړ مالدار شو یکدم را پرېوت غریب شو او د خپل کور نم خلاص شو. دا ولې؟ ما ته مولانا صاحب یو ټکې د خولې نیستې و په هغې نه څه وی په سوات کې ګاډۍ واغېست 0 میټر شوروم کې بالکل نوی پیسې مې ورکړه. وی ما چابي واغېسته او دې نیکله مې ورکړه چې واله نیکه دا چابي او د خدای نوم ووایه او دا ګاډۍ سټارټ کړه. خلک وایي داسې که د خدای په نوم سټارټ کړه. وی ده داسې سترګې برندې کړې وی دا هغه ګاډۍ علم چې د خدای د نوم نه بغیر سټارټېږي. وی مې چې ده لاړې غرق شوې. وی چې رالو ملکان کې مې اکسیډنټ وکړ زم خوب شوم د هغه مخ پې ماتې شوې او ګاډۍ ټول چوري چوري شو. اقیر وزن لاندې ته سودونه کې راغی او د ګاډو د بنګلو ځمکو نه خلاص شو پردي کور ته لاړ او په هغې کې مړ شو. د خدای نوم عبدالرحمن بابا نه وی چې الله در سره مل نه وي رحمانه که لښکر در سره وي یک تنهای. دا موږ ته خدای ښوولی دی د خدای رسول ښوولی دی چې کلم یو کار شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم د هغې ذات چې هغه نهایت مهربانه او ډېر رحم کوونکی دی د هغې ذات په نوم مدد کوم او کار شروع کوم. ته ګوره چې خدای مدد کوي که نه کوي. د خدای نوم کې خو ډېر خیر او برکت دی. یو ښځه په لاره روانه او ماشوم بچی دی ورسره زوی دی ورسره په وروڼي کې تړلی شرمخ په حمله وکړه. چې شرمخ حمله وکړه دا ویرېده ښځه خو په زړه کچی بس ماشوم ته وغورځېد. شرمخ راغی دا بچی یې په خوله کې ونیو ویې تختم. دې چغې کړې یا خدایه زما زوی شرمخ یم ای مخلوقه ای خلقه راشه یا الله یا الله چغې جوړه او ډېر ګران وخت چې ستا ماشوم بچی ستا په مخ کې شرمخ چیر پار کوي او جمدې او وینې ته بیږي او خوري په مور بسه تېرېږي. الله دې مسلمان وساتي. چې دغه چغه وواله او پرپېدو شو په جڼا شوه او ښځه خو د زړه نه کمزوري. دې کې یو شهسوار راغی یو سړی او دې شرمخ ته راورسېد یا په دې شرمخ یو تېله چغه وواله چې وواله بس شرمخ ویرېده بچی وغورځو ماشوم. دغه غیبي سړی ورغی هغه بچی یې ترې اوچت کړه. د هغه بچي زخمي شوی م نو ځکه هغه ټوکړه کې نیولو بچی یو سندره ویړلی مور له ورکړه بچی روغ رمټ. مور د خوشحالۍ نه په جڼا شوه یا سړیه خدای د سره خو کا ته څوک یې ماله د بچی د زمري د خولې نه راویست روغ سالم. ما وی چې د ما بچی به د ما مخ کې زمري اوس شلی او چغې به وی وینې به یې سټي او زه خو څه نشم کولی ګورم به دا دې څه وکړم.
ته څوک یې او ته څه وایې وایي زه د خدای فرشته یم زه په اووم اسمان کې ومه چې تا چغه وواله الله وی د دې ښځې مدد له ورشه نور عالم ده فرشتې ډېر زر رارسي او دا ولې دله مدد له خدای راولېږلم دا تا یو ځل ډوډۍ خوړه دې ښځې ته وایي نوړی یې د خولې ته اوچته کړې سوالګري اواز وکړه خیر راوړی د خدای په نوم نو تا سره بل سنو چې خدای د خدای نوم یې واغېست او بل خو نشته دغه یوه نوړی ده نو دې د خولې نه راوویسته د خدای د نوم په وجه او سوالګري له دې ورکړه الله وایي زما په نوم زما د نوم احترام یې کړی دی نوړی د خولې نه راایستې له سوالګري له یې ورکړې ده اوس به زه د هغې بدل خلاصوم د شر مخ د خولې نه به نوړی وباسم او دی له به ورکوم د هارون الرشید ښځه وه زبیده ډېره نیکه ښځه وه ما ته بیا ووایه چې جنازې ټیم پوره شي جنازې وخت پوره شي بیا ما ته ووایه هارون الرشید ښځه ده زبیده دومره نیکه ښځه ده چې حج له به تله نو وی به چې کم غریبانان دي او حج یې نه دی کړی خیراتي بوزم په زرګونو خلک به یې بوتل او په خپل هم د قرآن حافظ او هارون الرشید هم د قرآن حافظ او په محل کې چې څومره بابوګان دي او که کلرکان دي او که جاروکش دي دا ټول لپاره محنت کو چې د قرآن حافظ به دا قانون یې جوړ کړو چې څوک د قرآن حافظ نی زمونږ محل کې به ډیوټي نه کوي که یو سړی جارو وي چې هم د خدای ته قرآن تلاوت کوي او که سیکرټري او بابو دی قلم لکوي چې هم د خدای د قرآن تلاوت کوي او د مکې مکرمې ته یو نیر راوستی او نیر زبیده ورته وایي ډېر خدمت یې کو د نوم احترام دې وکړه لوپټه دې په سر برابر کړه زه په دې مې وبخلې جنت ته ځه نو بسم الله د هر کار کې وایه ها په دې خدای خوشحالیږي کور ته ننوځئ بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله نو بس کې وایه بسم الله ډوډۍ خورئ وایه بسم الله چې فارغ شئ وایه الحمدلله کمیس دې واچوئ وایه بسم الله چې کله پې شروع کې کور ته ننوځئ بسم الله په دې خدای خوشحالیږي نو دې مولانا صاحب د بسم الله فضایل بیانو نو په جوش کې راغی هلکه وایي چې څوک بسم الله وایي په دریاب دې ورځي خپه به هم نه لمدېږي یو باندې سین استو په جمع کې هغه استاد جی خدای را سره خشه زه خو په سین راځم او مانګې رانه بلا پیسې اخلي په کشته کې دا خرج دم دی راته خو چې منځ شو چې څنګه ورغی دریاب سین خوا کې ودرېد او بسم الله الرحمن الرحیم په ور روان شو یقین کوه د یو سر نه بل خوا پورې وته خپم لمده نه شو اوس چې بسم الله و چې راځي بسم الله الکه دا اوبو څنګه ډوب نه کا دا اوبو دا ډوبوالی د چا په اختیار کې دی او دا اور ګرموالی د چا اختیار کې دی نو ابراهیم علیه السلام چې اور ته وغورځېد وسوځو او حضرت موسی علیه السلام او د هغه قوم ته خدای په اوبو کې لارې پیدا نه کړې هر څه خو د خدای په لاس کې د خدای نوم بس اوس په دریاب ځي او راځي او خپې نه لمدېږي دم یې زده کړ نو مولانا اشرف علي صاحب لیکلي دي وی یو ځل یې د استاد جي له ډوډۍ وکړه ما سره به ډېره خره چې دعوت قبل السنت دی چې لاړل د دریاب غاړې له ورسېدل نو ملا صاحب بریکونه ونیول ودرېد ابانډیسي ورته وی مقتدي وی استاد جي راځه که نه وی چېرته وی زما کور خو د سیند نه پورې غاړه دی وی صبر وکړه چې کشتی راشي که نه وی په کشتی څه کې وی په څه کې به ځو وی هغه بسم الله والا دم وایه راځه که نه وی مونږ غر کې دی استاد جی تا چې جمعې پر ورځ ویلو وی غلش هغه زمونږ خولې نه دي په قلار کې اوس مونږ له کار ګورې دي تا ترین دریاب کې مې غر کې مقتدي ورته وایي چې هلته یو سړی دلته بل څه د په زور دی نیغو بسم الله به ویل ځو جګړه شو اخره کې مقتدي ورته وایي ګوره تا چې دم خولې دی مقصې زم راځم خپه نه لمدېږي او ته یارېږي زه رانه مخکې کېږم راځه که دې ډوب کړم مه راځه او که دې ډوب نه کړم راځه نو ډېره ښه نو مقتدي ته مخکې شو د ملا صاحب لاسې ونیو
اخو د مخکې نه بلدو وی بسم الله الرحمن الرحیم چوف او پی روان شو اپی نیغزی او استاد یو پسی دی خو خپی ازی رازی دی خدای خیر پکی واجه دا ولی رونو ما اشرف علی صاحب لیکلی دی وی چې چا دم خولی دی دا آغا یقین کمزور دی نشی ولا نشی کولی چې چا زده کلی دی یقین مضبوط تی پی نیغ روان دی نو روحانی اسباب کلک عقیده و مضبوط یقین غوار بل مثال بم درکم زمون پا دی درود شریف یو کتاب یو عالم لیکلی دلائل الخیرات وته وای ټول پکې د حضور پاک درود شریف نو مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه فضائل درود شریف کې لیکلی دي کدا مې ولی دا کتاب لیکم دا مولا صاحب وای ودا یو ځل پلار روانم لار رانه خطا شو په یو ځنګل ورنم وی ځنګل کې تلم تګی شو وی قریبم چې د تندې د لاسه مړ وی یا خدای اوبه نشته دا بس کی وی ناګانا منډه ترړې وام یو کوي مې صحیح کو چې ورلم د پی په غاړه ودرېدم نو بخو پکشته خو برقه نشته یا خدای اوس کته ذکر زیدې نشم برقه نشته دا بس کی وی یو ماشومه جنې او ویل کې هغه ګډه چیلې سره ول چون کې پټې نه انا لماتوی کاکا جی ولی ما وتوی بچی اوبنشتا تگیم وی دی کوی که خوشتا ما بچی کوی که هماتم کاری برقه نشتا وی دل رو باسم ما کدی رو وستن وی آغا ما شو مرالو دا کوی پا غانو دریدا می دی سر برقه نو وی ستکی وی چو فکلی وی برا اوچتیگی دا کوی سر نرو رسید سکا کاکا جیو با وی پا لپو لپو می اس کرنے وی مورش ما وی او وی بیا سٹکی وی چو فکلو با بیاوی خلالال اما شوما میں کلکا دا مٹونی وپ چه بچی انسان ہے کہ پیرے دا دی سوکلل وی زخو انسانیم دی انسان لوریم دا دی سجلو کو بسر ترالیو بیادار وی دا خو می دا استاد جی نے او ٹکی وریدل دی او چه زمان ساجت یا غویم خودے میں کار کئی اصر تکی رہے آغا یو ځل استاد جیبه چې څوک درود شریف وای او ساجتی خدای به ولا پورا کوي نو چې ما ساجتی درود شریف کوم خدای پورا کوي دا مو درود شریف وای او بسر لرانه اجت پورا شو بیا مې وی بیا وی خللان اوس موږ څومره درود شریف وایو وای موږ له پچې توبه د کوینه سر لرانه نه دا ولرو دا غي کلک یقین ولدي ماشوم چې مضبوط عقیده او کلک یقیني مضبوط قسم دے دا اسباب خدا پلاس کی دی نو روحانی اسباب کلک یقین غواری او مضبوط عقیدہ غواری کلکا نو دا پیغمبر خبر دروغ نه در اشتیا دا کستا کلک یقین او مضبوط عقیدہ وا دولا سورۃ فاتحہ بالکل بده مور جوړي او سورہ یاسین سار وای خدای بده جت ورکی زخه نه دا حضور پاک فرمائے او سورۃ واقعہ ما خام وای خدای بده فقر ختم نو دا روحانی اسباب دیرون نو دا دا خدای دیر لوی احسان دی او دا خدای کرم دی چې موږ له خدای داسې عظیم نعمت راکړه د قرآن شریف په شکل کې خدای پاک دې زموږ او ستاسو نصیب وګرځولي دا ماشومان بچی چا چې په ناظره قرآن شریف زده او دا شپږ بچی چې حافظان شو قسم دی نن به ستاسو په دې کلي کې د خدای د فرشتو د خوشحاله انتها نشته نن الله دومره خوشاله دی دومره خوشاله چې مونږ تخکاری نه نن د خدای فرشتي خوشاله دي ولی اتویش کورونو ته د قرآن رانه ورسېده دا قاری صاحب دی دا څومره نیکان خلق دی خدای ته څومره خیر رسوي دا الله کتاب دی دا الله خبرې دی او دې د برکت کتاب دی او هغې د برکاتو متعلق بیان درته ما دا یو څو خبرې عرض کړې ورونو چې دا چا قرآن شریف زده کړ چې د قرآن طالب ورته وایي دا د خدای په نزد ډېر انتهایی محبوب دی او ډېر د سعادت خاوند دی ما یو حدیث تاسو مخکې لوستلی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار محترق، وی کہ قرآن شریف دا په یو سرمن کې بند شي او دا سرمن د جهنم اور ته غورځین او سوځيږي بنه. اهاب په عربی کې د کچا سرمن ته وایي چې دا دباغت نه ورکړی شوی. نو علما لیکي دینه معلومه شوه یو انسان د قرآن حافظ شي او دا قرآن د دې رګونو ته او د باطن ته کوز شي، دی به د جهنم اور نه سوځي. او بل حدیث پاک چې ما ستاسو مخکې لوستلی، نبی علیہ السلام فرمائی اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل، وی زما په امت کې دوه ډلې ډېرې بهترینې دي. یو هغه خلک چې د هغوی په سینو کې د الله قرآن شریف پروت دی، او دویم هغه خلک چې نور خلک ودي او دی په دا نیمه شپه کې راپاسي او خپل رب ته جاړي. زمونږ د دین په دې علماء کې عالم تیر شوی دی ابن جریر طبری رحمت الله علیه. دا دوه کسو، یو معتزلی یو د اهل سنت والجماعت یو لوی عالم او مفسر. دی خپل واقع لیکي وی د هندستان کې په یو کلی کې مونږ طالبی کوله، طالبو پخوا خدا سے مدرسې نه وي دا اوس چې کوم دی خو په یو جماعت کې به درس او عالم ته به ګڼ کسان شمیر راتلل او سبق به یې زده کو تلل به. وی مونږ سره خرچه خلاصه شوه په دا نیم د کال کې. وی مونږ بسترې په اوږه کړې او روان شو چې زه کلي ته به لاړ شو. مور پلار به مو نو لږ دمه به مو کو او خرچه به راوړو، باقي سبق به بیا پوره کړو. وی چې مونږ د دې جومات نه ووتلو، د جومات مخې ته یو بابا او یهودي د هغه دوکان راپاسېد. مونږ به ترې سودا وړه، بلد را سره طالبانو څه کوئ سبق هم خلاص شو. څه مونږ وی نه سبق خو نه دی خلاص، خرچه خلاصه شوه. نو زه کلي ته ځم ملاقات به مو کړو، لږ به دمم شو، خرچه به راوړو، بیا به سبق پوره کړو. وی ښه د خرچې د وجې ځای مونږ ویو، وی ځای چې تاسو باندې څومره پیسې لګي دا به زه لګوم، خرچه زما شوه. مونږ وی یاره دا خو یهودي دی، همون خو مسلمانان یو دي څنګه په مونږ خرچه کوي، زه خو یو ست یې وکنو یا په مونږ پیش. وی چې نه ګورې زما ست نه دی، تاسو هم د یو آسماني کتاب خدمت کوئ چې قرآن شریف دی، او زمان په یو آسماني کتاب ایمان دی چې تورات دی. نو زما او ستاسو کتاب دواړه د الله د طرف نه دي، نو زه خالص د الله د رضا لپاره په تاسو خرچه کوم. وی حتی چې زمونږ نه بسترې واغېستې او جومات ته یې یوړه. وی تلوبه د هغه یهودي بابا د دوکان نه به هم سودا راوړه چې سبق هم کله خلاص شو. نو مونږ ورلو بابا هغه کاپی دی وګوره چې په مونږ د څومره خرچه کړي چې درته راولېږو. وی ما خو نه ده لیکل بابا، دا خو تا په مونږ بلا روپۍ ولګول. وی تاسو ته ما نه وویلې چې تاسو دا یو آسماني کتاب د قرآن شریف طالبان یو د هغې خدمت کوي، او زمان په یو آسماني کتاب ایمان دی چې قرآن شریف، نو زه خالص د الله د رضا لپاره په تاسو خرچه کوم. زه په مخامخه بس لاړو. نو ډېره زمانه پکې تېره شوه. وی زه د یو څو ملګرو سره حج له لاړم د بیت الله. وی چې حج نه مخکې یا وروسته طواف مې کو د بیت الله. وی څه ګورو چې د مطاف کې چې دا کوم ځای خلک طواف کوي دغه یهودي بابا ناست دی. مونږ چې طواف خلاص که ورلو شک هم پرې راغی، بابا ته د هندوستان د فلانکي کلي خو نه؟ وی همدغه کلي. بابا هلته یو دوکاندار و د یو جومات مخې ته چې ته به هغه دوکاندار بابا خو نه؟ وی بچې همغه. بابا یو تپوس کو چې خفه نه شي، هغه دوکاندار خو یهودي دی او ته خو حج له راغلی، یهودیان خو حج له نه راځي. وی بچی هم اقا دکاندار ام زه یهودی هم، خو ما ته الله ایمان را نصیب کړی، نو زه راغلیم حج له. تاسو څوک یې چې ما د دومره نږدې نه پیژنې؟ مونږ ورته وایو چې مونږ هغه طالبان یو چې به مونږ خرچه خلاصه و تا را سره مدد وکړو او سبق هم پوره کړو. وی ډېر زیات خوشحاله شو او راپاسېد، را تر غاړه وته او د خوشحالۍ نه یې وجړل. وی بچې ستاسو د برکت نه ما ته خدای ایمان را نصیب کړی دی. څنګه؟ وی تاسو چې په کومه شپه رخصت شوئ
نو ما خوب ولید د شپې وی مونږ کرا کور ته یو نورانی شخصیت راغی ښکلې چهره ده مزیداره وی دې مخ نه داسې شغلې خېږي وی ما د اندازې نه و چې دا خو د مسلمانانو پیغمبر دی ما ورمنډه کړې حضرت تاسو مونږ کرا څه کوئ وی تا زما د قرآن او د دین د طالبانو خدمت کړی دی مدد دې کړی دی نو تعالی زیر در کوم د الله په کتاب کې ستا د جنت او د ایمان فیصله شوی ده وی چې راویښ شم ښځه مې را پاسولو وی ښځه مې ولې دې پاسولم یو خوب مې ولید څنګه خوب دې ولید وی د مسلمانانو پیغمبر مې په خوب کې ولید دې مخ نه داسې رڼاګانې او شغلې خېږي ما وی حضرت تاسو مونږ سره څه کوئ وی زما د دین او د قرآن د طالبانو د مدد کړی دی تعالی خوشخبری در کوم د الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنت د تلو فیصله شوې ده وی زمونږ په کور کې ما په یو کتاب کې سور لستېدلی دی او زمونږ حضرت شیخ شهید مولانا حسن جان صاحب رحمه الله 19 لیکلی دی چې زمونږ په کور کې 19 کسانو او د ټولو په دا یو شپه دا یو شان خوب لیدلی دی وی نیغ لاړ استاد هغه مولا صاحب له او د هغه په لاس هم بیعت وکړ او خدای پاک ایمان را نصیب ورونو دینه تاسو اندازه والے چې د قرآن طالبان د خدای په نس څومره د عزت خاوندان دي دا د ګوره چې څوک خدمت کوي قرض او کوک قسمت کوي او څوک په خرچه کوي هغې ته خدای ایمان ور نصیب کوي او جنت ته لیږي نو ستاسو په دې جومات کې دا مدرسه ده تعلیم القرآن والسنه او دا علماء کرام او قاریان دا غي خدمت کوي او دا تقریبا 28 کسان دا سپا ناظره او سپا حفظ فارغ شو دا 28 کسان قسم دې په غټو مدرسو کې فارغيږي هغه مدرسه چې دا میاشتې لکونه روپے چندي وي او بجټ وي او پاره کې لنګري وي او ډېر استادان لري شل هغه نه دونه نه فارغيږي لکه دینه چې فارغ دا ستاسو له دې کلی د پاره ډېر لوی رحمت ته او ډېر لوی برکت ته نو تاسو به دوه کار کوئ یو به د مدرسې سره د محبت او د مینې اظهار وکوي هغه څه شی دی دا خپل بچی براولې دلته به داخل کې چې د دې نه خدای حافظان جوړ کړي او دې قرآن زده کړي یو خدا دا د قرآن حق دی په تاسو باندې دویم دا دی چې د دې ضرورت به پوره کوي مالی مدد به کوي خامخا د استادانو تنخی ابا پورا کوي دلته کې د بجلی بل به راځي درې به وي نور نو دا خرچه اخراجات به پورا کوي په دې خیال نه ورې دا مدرسې مونږ پر دې غنو زمونږ سوچ دا دی چې دا مدرسه د محتمم صاحب ده اپیش او کار پیش نه دا خبر ټوله غلطی دي په دې مدرسه کې د خدای قرآن خود لیکيږي قرآن یوازې د محتمم نه لري چا دی زمونږ د ټولو دی په دې مدرسه کې د خدای کتاب خود لیکيږي خدای خو زمونږ د ټولو دی د مدرسې فائدہ خو ستا بچو ته د دومره ماشومان دي او دی په ناظره قرآن زده کوي او دی قرآن حفظ کوي او یاد یې کوي دې نه غټه فائدہ بله شته نو موږ دا دین بس دی مولا ته پرېښی دی مولا پیشه او دین پیشه او قرآن پیشه او دین پیشه او د اسلام پیشه او شریعت او دین او مولا پیشه او قاری پیشه دا مولا پورې او قاری پورې مه تړئ هر یو کس دا سوچو کوي چې دا قرآن زما د خدای کتاب دی او دا مدرسه زما د الله د کتاب مدرسه ده په دې نه دې مدرسې سره تعاون وکا او مینا وکا ته ګوره چې خدای دې سره مینا کوي کنه کوي دا یو څو خبره پاتې به دا مې تعارف کړې او الله دې دا مدرسه کامیاب کړي خدای پاک دې ول ترقی او برکتونه ورکړي او دا کم معشومان چې په ناظره او په حفظ د قرآن نه فارغ دي الله دې د مستقبل د خیر او د برکت خوشاله نصیب کړي او کوم دوستان چې دلته د مجلس ته راغلي دي الله ټول له خیر او برکت او خوشاله ورکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین